अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। څنګه کولی شو چې خپل د واتساپ کال ریکارډ کړو، یعنې واتساپ کې خبرې چې موږ خپل موبایل کې ریکارډ کړو. نو ملګرو ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو راسره پوره وګورئ، ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، زموږ د پیج سره ضرور لایک او فالو کړئ. زموږ ټیکنیکل بونیر چینل چې کوم دی سره ضرور سبسکرایب کړئ. نو ملګرو ویډیو شروع کوو، ویډیو راسره پوره وګورئ. ملګرو فرسټ اف آل تاسو دې لپاره یو اپلیکیشن انسټال کړئ. اپلیکیشن که زموږ د ویډیو څوک په یوټیوب باندې ګوري نو ویډیو په ډسکرپشن کې به د ایپس لینک تاسو ته میلاو شي. که څوک په فیسبوک باندې ګوري نو ویډیو له پاسه تاسو د دې ایپس لینک میلاو شي. او که څوک ډایرکټ د پلی سټور نه ډاونلوډ کوه نو په پلی سټور کې به سرچ کوئ، ګروپ پلی سټور اوپن کړئ، پلی سټور کې به سرچ کوئ ایپس کال ریکارډر یا واتساپ کال ریکارډر. دا به تاسو سرچ کوئ ملګرو، نو داسې د اپلیکیشن به تاسو ته راولي. دا به تاسو انسټال کړئ، مونږ انسټال کړی دی. نو بیا به دا اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ. اپلیکیشن اوپن کړو ملګرو، دی ته تاسو لږ ویټ وکړئ. بیا ملګرو تاسو داسې انټرفیس راولي، نو په دې باندې کلیک کړئ. بیا مخکې لاړ شئ، په دې به کلیک کړئ. بیا ملګرو دا آی سپریټ د ټرم اف سروس په دې باندې تاسو کلیک کړئ. بیا په دې کلیک کړئ، مخکې ولاړ شئ. نو به ګرانډ پرمیشن په دې باندې تاسو کلیک کړئ. نو دا بیا الاو کړئ. دا مې الاو کړو. ګورئ کوم انفارمیشن غواړي او تاسو مخکې ورکړئ. دلته انیبل سروس دی، په دې باندې تاسو کلیک کړئ. په دې کلیک کوم ملګرو، لاندې به راشي، په دې کې تاسو ته کوم انسټالینګ چې غواړي کوم اپلیکیشن تاسو انسټال کړی دی ایف کال ریکارډر، نو په دې باندې تاسو کلیک کړئ. په دې یوز ایف کال ریکارډر په دې بره دا تاسو الاو کړئ. چې دا مو کله الاو کړو ملګرو، دا مو کله الاو کړو، دا به تاسو بیک کړئ. بیا به واپس بیا به بیک کړئ. بیا ملګرو انیبل سروس ولې بیا درکړي. دې کې ملګرو تاسو کوم اپلیکیشن دی دا ایپس ریکارډ دی، نو بیا تاسو کلیک کړئ. دا الاو نوټیفیکیشن اکسس دا بیا چې کوم دی تاسو دا الاو کړئ. دا هم چې الاو کړو بیا به بیک شئ، دوباره بیک کړئ. بیا به سکیپ باندې کلیک کړئ. ایډز راشي، دا به کلوز کړو مونږه. په دې دا الاو کړئ ملګرو. دې کې بیا تاسو چې د کم یو کس هم تاسو په خپل واتساپ باندې کوم خبرې کړي نو ټولې به تاسو په دې ایپس کې تاسو ریکارډ شوي. نو که بیا تاسو په کار وي یا هم ورته ضرورت وي، نو هغه کم کال ریکارډ کم خبرې دي نو په دې ایپس کې تاسو پرتې تاسو یې اورېدی هم شئ او معلومولی هم شئ. او ډېر کسان ته به دې ایپ ضرورت هم وي، ډېر کسان چا خبر ریکارډ کوي یا ضرورت یې ورته چې ما د واتساپ باندې چا سره خبرې کوم، خبرې مې ریکارډ کړئ. ډېره اسانه طریقه ملګرو موږ درته وښوله. او کله هم تاسو په خپل واتساپ باندې یو ملګري سره خبرې کوئ نو دې ایپس راځئ، بس په دې کې ستاسو خبرې پرتې وي. ملګرو که زموږ د ویډیو خوښه شوي نو زموږ ټیکنیکل بونیر ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ د پیج خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم در رسي.